یو حدیث کې داسې راځي چې امام ابو داود راوړی دی، وایي که تاسو کې یو سړی د خپلې ښځې سره میلاو شي او دروازې بنده کړي، خپل حاجت پوره کوي او الله په ده پرده راواچوله، دی پټ دی، یعنی بل څوک یې نه ویني، نو چې دی بیا وروسته خلکو ته دا خبرې بیانوي چې فعلتو کذا فعلتو کذا، ما دا کار کړی و، ما دا کار کړی، یعنی داسې به چا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فسکتو، خلک ټول غلي شو. بیا زنانو ته خطاب وکړو چې دې زنانو کې به چا دا خبرې کړي دي، فسکتنا، هغه هم غلي شو. فقالت امرأة یا رسول الله، یو ښځه پکې راپاڅېده، ټول غلي، یو ښځه راپاڅېده، وایي یا رسول الله سړو کې هم داسې شتي او ښځو کې هم شتي، کوي سړو کې هم شتي ښځو کې هم شتي، سړو کې هم شتي چې د خپل یعنی هغه حالات چې هغه بیانول مناسب نه دي هغه بیانوي، د کور یعنی د څنګه کوروالی کړی ده او څه طریقه بیانوي، ښځې دا خبرې بهر بیانوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو ته دا پته شته چې د دې ښځې او د دې سړي څه مثال دی؟ مثال یې دا دی انما ذلک مثل شیطانه لقیت شیطانا فی السکه، یو شیطانه د یو شیطان سره میلاو شوه په کوڅه کې، په کوڅه کې، نو دی شیطان د دې شیطاني نه حاجت پوره کو او دی شیطاني د شیطان نه حاجت پوره کو او خلکو ورته کتو، دی مثال خلکو ورته کتو، حیا پکې نشتی که نه، لکه مجلس کې څوک دا خبرې بیانوي بې حیا دی که نه، ځکه دا خبرې بیانوي. دا بیا ما تاسو له مثال درو، نو په مجلس کې فحش خبرې، کنځلې، بې ادبي، دا ټوله بې حیایي کې دننه